داسې ورځ هغه راله په پاکستان کې چې نننۍ ورځ د پرونۍ نه ښایي. تاسو داسې ورځ لیدلې ده؟ داسې تاسو لیدلی دی چې سږ کال تېر کال نه ښایي او تېر کال لا بل نه ښایي، راتلونکی کال ښایي؟ نه، ورځ چې تېرېږي حالات نور خرابېږي، حالات نور خرابۍ طرف ته روان دي. مهنګایي چې کومه د هغې یو سیلاب، دارنګې د بدامنۍ یو سیلاب، د لوټ مار یو سیلاب. دا هېڅ د باب نه کېږي. ولې نه کېږي؟ اصل وجه هم دا ده خلکو پېژندلی دي. حکمران طبقې ته موږ درخواست تا کو راشد الله دین ته واپس شئ، د امر بالمعروف نهی عن المنکر دای فریضه سره انجام کوي. ان شاء الله تعالی دا ټول عذابونه چوتیږي. لیکن که چرتم په دې ملک کې دغه شان منکرات کېدل، چرتم بیا دا تمه مه کوئ چې الله به رحم په موږ باندې وکړي. د الله قانون دا دی چې په داسې خلکو باندې الله عذاب راولي. موږ به چې هره ورځ ګورو، هر کال موږ ګورو یو د بل نه بدتر دی. تېر کال کې الله کرونا راولېږله او د هغې نه لږ مخکې خلکو احتجاج کړی، اسلام آباد کې خلک راوتلي وو، میرا جسم میرا مرضی، میرا جسم میری مرضی. په دې باندې هغې هلته احتجاج قایم کو، غلیظ ترین الفاظ استعمال شول. هلته الله کرونا راولېږله پای باندې. اوس بله ورځ بیا دغه خباثت هلته ښکاره کوم او د پاکستان په دارالخلافه کې هلته بیا داسې غلیظ ترین الفاظ استعمالیږي. زمونږ خو نور څه وس ته رسېږي، زمونږ خو هم دغه جلا او فریاد دی چې په منبر باندې خلکو ته بیان کړو. زمونږ خو لاس کې څه ډنډه نشته دی، دې خلکو ته پیغام ورکول غواړو. زه ډېر په افسوس سره وایم او ډېر دغه مرتد الفاظ استعمالوم چې نن زمونږ پاکستان چا د لا اله الا الله محمد رسول الله په نظریې باندې آزاد شوی، اسلامي مملکت ځان ته وایي، لیکن د اسلام آباد په چوک کې هلته زما د الله خلاف نارې واله کېږي، د رسول خلاف نارې واله کېږي، د اولیاو خلاف نارې واله کېږي. میرا جسم میری مرضی هغې راوتلي سوشل میډیا باندې به تاسو کتلي داسې الفاظ چې دا الفاظ د کفارو په ملک کې هم نه دي ویلی شوي، د امریکا او د برطانیا کې هم دا نه دي ویلی شوي، هندوان هم دا الفاظ نه دي ویلي. لیکن په دې ملک کې چې اسلامي ملک دی هلته دا الفاظ استعمال شو. هغې وایي څه الفاظ استعمالوي په خپل زړه لاس کې دی، تاسو برداشت کولی شئ دا چې هغې وایي موږ ازادي غواړو، هر صورت کې ازادي غواړو. او څه وایي تیرا باپ بھی دے گا آزادی، بیا څه وایي عمران بن سلح آزادي. او د هغې سره خوا الفاظ ته وایي زه ډېر مجبور یم چې دا الفاظ تاسو مخکې ویم، ورته الفاظ ماله به استعمالول نه و پکار، لیکن مجبور یم، مجبوره دا یم چې د قوم ضمیر مړلی، د قوم ضمیر ته راپورته کېږي که دا الفاظ استعمال نه کړم. عمران بن سلح آزادي دا خو څه خبره نه وه، اخوا الفاظ ته وایي الله بی سلح آزادی، رسول بی سلح آزادی، اولیاء بی سلح آزادی. شرم پکار دی موږ له په دې ځمکه کې نن سر پکارو د دې ژوند نه مرګ خو چې زما د الله دغه ګستاخي په پاکستان کې کېږي، د رسول ګستاخي کېږي. دلته نشته څوک چې منع کړي دا خلک د دې لاس ونیسي، د دې په خوله باندې تاله ولګوي. افسوس او صدای افسوس دی عمر بن الخطاب چېرته دی چې را ژوندی شي او راشي دې خلکو له سزا ورکړي. زمونږ خو نور څه وس نه رسي، مونږ خو به همدغه ویو چې یا الله زمونږ نور هېڅ وس نشته دی، همدغه وس دی، دغه فریاد هم دی چې خلکو ته م بیان کړه. د چا ضمیر ته راچوتېږي، چا کې جذبات ته راځي، په خپل الله څوک خیرت ته کوي، په خپل رسول څوک خیرت ته کوي. ما خو نور وس ته رسېږي، د بل چا نور وس ته رسي. مونږ خو دغه فریاد کوو یا الله ته ګواه شه چې مونږه ستا د دین دپاره هم دغه اواز چوت کو، نور هم وس ته رسي. حکومت وقت ته مونږ دا درخواست کوو د الله عذابونو له چیلنج مه ورکوئ، د الله عذابونو له مه چیلنج کوئ. ګورئ یاد لرئ یو کرونا را باندې راغلې وه، که دا غلیظ ترین زبان استعمالېده، تاسو بیا ګورئ چې بل قسم عذاب څنګه راځي. ان بطش ربک لشدید، ستا طرف گرفت ډېر زیات سخت دی، دغه نیول بیا ډېر زیات سخت دي. دا قوم الله شرموي. ګوره که دوی په خپل الله غیرت ونه کړو، دوی په خپل رسول غیرت ونه کړو، دا الفاظ د چا خولې نه راتلی شي. هندو دا الفاظ اوس پورې استعمال کوي. ستاسو نه تپوس کوم زما چې څومره مواز خلک اوري، دا الفاظ هندو استعمال کړي، دا انګریز چاته استعمال کړي، دا یهودي استعمال کړي چې الله بی سلح آزادي، رسول بی سلح آزادي. زما نه موږ نور څوک د
زمون خو نور څه وس نشته دی، هېڅ وس هم نشته دی. خو دې ته پرېږده زر جومات بند کړه، دغې ته تکړه دي. زر امام چې کوم دی هغې جیل ته ورته دې تکړه دي. نور کم خلک چې هغې خباثت په دې ملک کې خوروي، او دا ملک چې دا ښکلی ملک موږ الله را کړی دی، دا خرابول غواړي، دا هېڅوک لاس ته نیسي. موږ بیا هم درخواست کوو حکومت وقت ته، دا خلک د دې لاس بند کوي، د دې خولې بندې کوي، په دې FIR درج کوي، دا جیلونو ته ورته وایي. ورنه ګورئ د الله عذاب بې لرې نه دی، دغه اسمان ارادي ګورئ بیا تاسو ته ښي نه دي. ګورئ دا ملک داسې نه چې په بل عذاب کې مبتلا شي. ستاسو نه تپوس کوم په کوم ملک کې او په کوم وطن کې چې د الله ګستاخي کي، دا ملک ته باقي پاتې کېدو لایق دی؟ کوم ملک چې د رسول ګستاخي کي، دا ملک ته باقي پاتې کېدو لایق دی؟ زمونږ خبرې هسې هم نه رسي. زه دې نوجوانانو ته یم، راشي په الله غیرت وکړئ، د دې خلکو په مخ وړاندې ودرېږئ، راشي خپل ځان په اسلام باندې منور کړئ چې ته د الله بېعزتي کوې او د رسول بېعزتي کوې. زه به نن خپل اسلام په خپل ځان باندې نافظوم، دغه خویندې په خپل ځان باندې اسلام نافظ کړي. دې خلکو ته پیغام ورکومنګه چې تاسو څومره دا کوشش کوئ انشاءالله اسلام به مخکې ځي د الله فضل و کرم سره. او نور موږ د الله څه وکړو؟ د الله خو هېڅوک څه نشي کولی، خپل ځان به تباه کوي. لہذا عرض مې دا زمانو چې کلم د منکر رد نه کېده په دې ملک کې، تاسو به د الله عذابونو ته ګورئ، د الله عذابونو به په کم کم طریقه باندې به راځي، د دې عذابونو به انتظار کوئ. صرف دغه آخري الفاظ زما الله دې موږ د خپلو عذابونو محفوظ وساتي. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.